مبارک مبارک رمضان مبارک رب لخوا در رحمت درون باران مبارک رب لخوا در رحمت درون باران مبارک 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 رمضان مبارک رب لخوا در رحمت درون باران. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من موجبات الرحمة إطعام المسلم المسكين. رواه الحاكم وبيهقي. ایزانون سبق چه ده دا مسلمان انسان خورول مړول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر انسان مسلمان باندې جنت واجبېږي په هغه کې څو خبرې چې دی اغسته. یوه خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اطعام المسلم المسکین، مسکین سړی مړول یا خورول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا خبره ستا د پاره جنت چې دی هغه واجبوي. یعنی چې کله ماخستن سلو ما او تا جماعت وکئ لمنځ مې وکئ پر ما او تا باندې وتر چې دی هغه واجب دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک دا غواړي چې جنت زما د پاره واجب سی یا جنت زما د پاره ضروری سی یا جنت زما د پاره لازمی سی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اطعام المسلم المسکین، یو مسلمان مسکین غریب بیوسه بیچاره بیبسه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی وږی و تا دی موړ کئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت د دې خبرې د وجې پر تا باندې جنت چې دی هغه واجبوي، ستا د پاره جنت چې دی هغه ضروري کوي، ستا د پاره جنت چې دی هغه لازمي کوي چې سړی را ولاړ شي یو مسلمان په نس وږی دی تا موړ کوي. عزیزان څونه غټه خبره ده، څونه لویه خبره ده. مسلمان دا د الله بنده دی. اوس دا د الله په بنده چې الله څومره خوشحاله کیږي، لکه زه یا ته زما د بچانو سره چا ښه وکړو ضرورت یې ورپوره کوي، ستا د بچانو سره چا ښه وکړو ضرورت یې ورپوره کوي، ما او تا څونه خوشحاله کیږو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا مخلوق چې کوم دی دا د الله عیال دی، د الله په کفالت کې دی. نو لکه څنګه چې زه ستا بچی ته زما بچی را موړ کې را خوشحاله کې زه څومره خوشحاله کېږم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که تاسو د الله مخلوق خوشحاله کوي الله رب العزت دونه خوشحاله کېږي. نو لہذا که پر ځان جنت واجبېدل غواړې، ایمان به لرې، کلمه به دې ویلي، مسلمان به یې، پس له هغه که ته راولاړ سولې تا یو داسې عمل وکړي چې هغه مسلمان و، غریب و، یتیم و، کونډه وه، وږی و، تا موړ کوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ستا دپاره جنت واجب سو. کلمه خو ځان ته خبره ده، لمونځ خو ځان ته خبره ده، زکات ځان ته خبره ده. اوس دا مسلمان مړول دا زما او ستا نفلي عبادت دی. که تا موړ کوي ښه خبره ده، که دې نه کوي موړ، ستا په علاقه کې نو و تا ته محتاج نو ستا در لاس لاندې نو الله له تا پوښتنه نه کوي. لیکن که چیرې ته راولاړ شو یو غریب دی چې هغه په نس وږی و، تا یوه ګرمه ډوډۍ واخیستله، یو پلیټ چاول چولې دې ور واخیستلې یا دې سالن ور واخیستی یا هر شی یو پلیټ تا ورکړي و ده ته دې کښېښوئ، په خدای قسم پیغمبر علیه السلام فرمایي الله رب العزت ستا دپاره جنت چې دی هغه واجبوي. څونه اسانه نسخه ده او څونه ضروري نسخه ده او څونه لازمي نسخه ده. اوس په عزیزانو دا دنیا چې دا په لګرځي، وتلک الایام نداولها بین الناس. نن سړی موړ سبا وږی، نن مالدار سبا غریب، نن جوړ
سبا ناجوړه، نن ښه سبا بد. نو لہذا خبره دا نه د عاجزانو چې اوس الله و ما او تا ته وایي د الله رسول چې ورسه پلاني غریب چې دی هغه ته موړ که. که ما او تا سبا غریبان سو، الله رب العزت و مالدارو خلکو ته وایي وای ورسه دا خلک چې دی هغه ماړه که. اوس به زه دا وایم چې یاره اوس نو 2 روپۍ زه لرم، ما ته الله 2 روپۍ را کړي دي، په هغه کې دا شرطونه دي. یا دا خبره مه کوه چې زه به ځم یا به ته ځې چې ولاړ شو یو غریب موړ کو. خدا نخواسته ما او تا و دې سټیج ته ودرېدلو چې د ماښام و د غرمې ګوله مې نه درلوده، اوس یو سړی رالی ما او تا یې ماړه کړلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا زما او ستا د مړېدو د وجې الله پر ده باندې جنت واجبوي چې کم چا و ما او تا ته د ګوله چې دغه راکړه. صحیح سلو. بیا په دې کې یو توری چې دی هغه د مسلمان توری راغلی دی عزیزان، خاص کر چې سړی مسلمان موړ کې د دې ثواب ډیر زیات دی تر هغه چې هغه مسلمان نه دی. اوس په سړی وایي چې یاره دا خو د انسانیت خبره ده، به هیڅ فرق یې نه وای د مسلمانو د کافر. بالکل زه به یو مثال درکړم. 2 کسان چې دي هغه وږي دي، یو ستا خپل زوی دی، یو ستا هیڅ هم نه دی، دی مسلمان. یو ستا خپل ورور دی، بل ستا هیڅ نه دی. اوس ته راولاړېږي یو ګوله ډوډۍ دی، یوه ډوډۍ ته لرې، د یوې ډوډۍ وس لرې چې دا خپل ورور ته ورکړي ډېر خوشحاله کېږي که وپرېدي ته ورکړي. خپل ورور خو ضروري دی. نو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مسلمان وږی تږی وو. صحیح سلو. نو لہذا که تا وس درلودی مسلمان دی وږی دی تږی دی تا شی ورکړي. اوس که ستا نور وسولو پروا نه لري که مسلمان نه وي انسان و انسان هم الله رب العزت و تا ته دغونه اجرونه درکوي. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ته چې زکات ورکوې، یو پردی سړی دی، یو خپل عزیز دی. اوس پردی سړی ته چې ته زکات ورکې دا ستا یو فرض ادا سو ټیک دی ثواب دی، و خپل قریب ته ورکې پیغمبر علیه السلام فرمایي 2 اجر دی. یو دا چې ستا زکات ادا سو مثال، دویم دا چې تا د خپل قریب سره قرابت چې دی هغه وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د امسایتوب 3 حق چې دی هغه راځي. یو دی امسایه دی چې پر تا 3 حق دی، یو داسې امسایه دی چې پر تا 2 حق دی، یو داسې امسایه دی چې پر تا 1 حق دی. اوله خبره دا د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې 3 حق پر تا لري، هغه امسایه دی مسلمان. صحیح سلو. او ستا قریب او ستا امسایه. د امسایتوب جلا حق سو، د ایمان جلا حق سو، او ستا د قرابت جلا حق سو. دویم هغه دی چې 2 حق در باندې لري چې هغه پردی سړی دی مسلمان دی، د مسلمانۍ یو حق دی پر تا باندې، د امسایتوب بل حق دی پر تا باندې. بل هغه دی چې هغه پر تا باندې یو حق لري، هغه چیش دی؟ هغه مسلمان نه دی، ستا قریب نه دی، امسایه دی. ستا د امسایتوب پر تا باندې چیش لري؟ یو حق لري. نو اوس که ته راولاړ سولې چې پر تا باندې 3 حق لري، هغه دی چې ستا قریب دی، مؤمن دی. ویا معلومه دا سوله چې قریب ځان ته یو حق چې دی هغه لري. نو په دې ځای کې مسلمان چې دی هغه تر کافر او مسلمان ته ډېر ونږدې دی. صحیح سلو. کما و چاته یو ګوله ورکوله زه به مسلمان ته ورکوم. مسلمان نه ولو، یو انسان ما ته را څرمه ولو، را نږدې ولو، وږی و، بیا به زه دا انسان ته ډوډۍ ورکوم. نو تر عام انسان نو بیا مسلمان انسان ډېر ثواب چې دی هغه لري. صحیح سلو. دا یو. دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان. پیغمبر اسلام فرمایي چې د الله مغفرت، معافي، بخشش د چا د پاره واجبېږي، هغه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته څه وکړې؟ ته راولاړ سې یو مسلمان وخورې، مسلمان وخورې. یعنی هغه خبره خو چې پر تا جنت واجبېږي. او دلته پر تا باندې دا بل حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله بخشش، مغفرت، معافی، عفو چې دا هغه واجبېږي. یعنی الله رب العزت خو منزه دی، ما ته شي نو پر زور دی کولای. الله فرمایي ته دا کار وکړه، دا ستا دا کار په ما باندې ورسېدی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي تا یو مسلمان موړ کوي، اوس د الله له جانب مغفرت چې کوم دی هغه واجب سو ستا دپاره. الله به خامخا ستا مغفرت چې دی هغه پر دې خبره باندې کوي، خامخا به الله رب العزت و تا ته عفو چې د هغه کوي. او دا بل حدیث پیغمبر اسلام فرمایي ان من موجبات الجنة اطعام المسلم. یو دا دی چې الله رب العزت پر تا باندې چی شو کې د الله رحمت چې دی هغه ستا دپاره واجب سي.
دویم دا دی چې د الله مغفرت ستا دپاره واجب سي. دریم دا دی چې د الله جنت چې دی هغه ستا دپاره واجب سي. هغه دا دی راولاړ سه مسلمان موړ کا، وږی دی تږی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پر دې باندې ستا دپاره د الله رحمت واجب سلو، جنت واجب سلو، د الله له جانبه معافي چې د هغه ستا دپاره واجب سوله. یو مسلمان خورول څومره لویه خبره ده عزیزانو، چې د الله مغفرت چې الله ما بخشي دا زما دپاره واجبېږي او هغه پر یوه ډوډۍ باندې، پر یوه ډوډۍ باندې. اوس خو ډېر خلک داسې چاتې ورکوي، دغې لري دغې لري دغې لري، دا زه په خبر یم. د دې پوښتنه الله له تا نه ده کړې، د دې پوښتنه الله له تا نه کوي. نو ته به خالی را ولاړېږي، د پیغمبر علیه السلام خبره به مد نظر ستا. اوس غریب په مخه دا رالی چې هغه وږی ولو پروا نه لري، دی عرب پتې ولو، عرب پتې ولو، خو فی الحال وږی ته را ولاړ شي، یو کنجي شلومبې یوه ډوډۍ دې له راویستله دا وخوره. لکه څنګه د غریب سړي دپاره دا خبره ده چې الله ستا دپاره جنت واجبوي، او عرب پتې سړی تا موړ کوي، پر هغه هم الله ربالعزت و تا ته دا شی درکوي. صحیح سلو. هغه بیا بله خبره ده چې هغه مجبور و تا موړ کوي، دا مجبوره نه ولو. ما او تا خو انسانان زموږ دغونه وس دی. صحیح سلو. د خپل وس مطابق ما او تا کار کوو. نو د الله رسول فرمایي الله ربالعزت و تا ته دا شی درکوي. اوس ورته وګورئ عزیزانو څونه مدرسې سته، په مدرسو کې په سوو نه په زرو طالبان دي. سږ کال تقریبا 88,000 الکان خالی په پاکستان کې حافظان شول. 88,000 حافظان الکان دا حافظان شو زما ستا په وطن کې. په دې 88,000 الکانو کې به که درته ووایم 100,000 به هغه الکان وي چې هغه پیسان ورکوي. 100,000 هغه الکان دي چې هغه پیسان ورکوي. زما وستا په چاندو، زما وستا په خیراتو، زما وستا په زکاتو باندې دغه الکان چې دی هغه حافظان شو. نو چې زما وستا په زکات یا په خیرات یو څوک د قرآن حافظ سي نو هغه اجرونه به الله چاته ورکوي. بیا یوه ورځ نه د سهار غرمه ماښام ډوډۍ ورته میلاویږي. دلته د الله رسول یو وره فرمایل دي یو مسلمان ته وخوروه، یو جنت واجب سلو. نو چې یو مسلمان ته په کال کې 1000 واره خورایي، د هغه به بیا څنګه خبره وي؟ د هغه به بیا څنګه خبره وي عزیزانو؟ څونه اسانه خبرې دي، که زما سر خلاصي یا تی په دې خبره باندې سر چې دی هغه ورسوي. نو لہذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان موجبات الجنت اطعام المسلم الصبان. فرمایي چې جنت د چا دپاره واجبېږي، په هغو شیانو کې یوه خبره دا ده چې ته مسلمان وخوروه موړې که، که مسلمان نه انسان وخوروه موړې که، او که انسان نه حیوان موړ که هم الله ربالعزت تا ته جنت درکوي. ولې؟ صحیح حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یوه زنانه چې هغه لا هم دینداره نه وه، سپی ډېر تږی و، بیا یې دا سپی اوبه کوي، الله رب العزت د دا سپي په خاطر د دې ښځې مغفرت وفرمایي او جنت چې دی هغه یې ورکوي. نو چې دلته ګوره الله رب العزت پر سپي باندې انسان ته چې جنت ورکوي، نو تر سپي خو لا نور صفا حیوانان سته حلال، نو بیا د هغه څه حالي؟ تر حیوانانو خو بیا انسانان چې د هغه اشرف المخلوقات د هغه به بیا څه حالي؟ تر انسانانو بیا مسلمانان را واخله هغه به بیا څه حالي؟ په مسلمانانو کې خپل قریب را واخله د هغه به بیا څه حالي؟ صحیح سلو. اسانه خبرې دي، هیڅ پریشانی په دې کې نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، ابن حبان حدیث دی، بی عائشې صدیقې سره روایت دی، ما او تا یوه ګوله یا یوه کجوره خورما دا خیرات کو، د الله رب العزت په دربار کې د ازما او ستا دا یوه کجوره خورما یا دا یوه ګوله ډوډۍ یا نیمه جیره چې ما او تا په کور کې ورکوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا الله رب العزت دا رقم پالی لکه په کور کې زما او ستا وشه ده بچی پیدا سو، زما او ستا غوا ده بچی پیدا سو، زما او ستا اسبه ده بچی پیدا سو. ما او تا څنګه پالوه؟ یو کال بعد دغه سخوندر را واخله، دا وشه را واخله، دا کښنی چې کم بچی دی دا هغه رقم د اسبې را واخله، دا څونه غټ سوی و؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ستا یوه کجوره الله داسې ساتي ساتي ساتي. دا نه ودربی که څه ساتي؟
دا ستا کجوره الله رب العزت دا رقم ساتي 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 د قیامت په ورځ به دومره غټه سوي لکه د احد غر. د احد غر څونه غټ غر دی؟ مخامخ غر خو ډېر غټ دی. یوه کجوره سړی د الله په خاطر ورکړي، په اخلاص یې ورکړي، د الله د رضا دپاره یې ورکړي، الله ازما او ستا کجوره نه ضایع کوي. دا دومره غټیږي 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 حتی پیغمبر علیه السلام فرمایي لکه د احد غر دومره لوی سي. څونه لوی یوه ګوله یوه خرما، نو دا چې بیا سړي 100 ګولې 1000 ګولې ورکړي هغه بیا الله رب العزت څونه. او معلومه دا څه وزه دغه یوه احد غره څه په کروڑو په عربو ګولې نه جوړېږي، کجورې نه جوړېږي او یوه کجوره ما ورته د الله په لاره کې ورکړه. دا چی سلو دا د الله رضا اخلاص ډېر انتیکه شی دی. ستا معمولي خبره چې د هغه ډېره تر قدردانه کې او هغه ډېره تر محترمه کې هغه دا خبره ده. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای که چیرې یو سړی چې دی افضل چیشتی فرمایي افضل صدقه ان تشبع کبدا جائعا. د الله رسول فرمایي بهترینه صدقه هغه ده چې ته یو وږی موړ کې. وږی موړ کې اوس یو سړی وږی نه دی هغه ته یوه ډوډۍ کښېږدي نو خو خیر دونه ثواب خو نه لري. یو سړی د لوږې مړ کېدی بیا تا یوه ډوډۍ ورکړه د دې به څو ثوابونه وي. افضل ترینه صدقه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه دا ده. دا بل حدیث واورئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی راولاړ سلو په دنیا کې یو سړی موړ کوي مومن، نو قیامت په ورځ به الله رب العزت فرمایي اطعمه الله یوم القیامت من ثمار الجنه. د جنت په میوو به الله تا مړوي. د جنت نو میوې ډېرې اعلی دي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي واما مؤمن سقا مؤمنا على ظمأ سقاه الله یوم القیامت من رحیق المختوم. کتا یو سړی اوبه کوي یو ګلاس منګی سړوبی صحیح سلو هغه مشنان واټر مشین چې کوم بولی ټیک دا فریج تا ولګوي یا د دې ستا چاته اوبه ورکولې. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به د جنت په اوبو الله تا اوبوي او اوبه به هم هغه اوبه چې هغه سیل ورباندې لګېدلی مهر ورباندې لګېدلی ته بیا په خپله خلاصوې. کله کله دا بوتلان دي موږ ته یې خپله خلاص کړو یو خلاص بوتلې خلاص هغونه خوند نه کوي لکه په خپله چې خلاص. دا د الله رسول فرمایي دغه اوبه به الله و تا ته د دنیا په دا خیرونو اوبو په دا کمزور اوبو چې هیڅ قیمت نه لري یو ګیلاس اوبه څو قیمت لري دا ته و چاته ورکړې الله په بدله کې و تا ته هغه شی درکوي. څونه عجبه خبره ده یاره. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که ته راولاړ سولې تا یو مومن په جامه پټ کوي جوړه کپړې د په کور کې درلودې هغه دې ورکړلې یا راولاړ سوې نوې جوړه کپړې دې واخیستلې و ده ته دې ور جوړې کړلې ور دې کړلې. د الله رسول فرمایي کساه الله یوم القیامة من حلل الجنه. د قیامت په ورځ به الله د دې 15 غزه کپړو په بدله کې د جنت کپړې ورته درکړي. د جنت کپړې به ما ته ته ملاوي. څونه لویه خبره ده. دا د الله وعده ده، دا د الله د رسول وعده ده. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی راولاړ سو من اطعم اخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده الله من النار 7 خنادق ما بين كل خندقين مسيرة 500 عام. رواه الطبراني في الكبير. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که ته راولاړ سوې تا یو سړی موړ کړي صحیح سول ستا ورور دی مسلمان ته راولاړ سولې تا یو ورور تږی و تنده دې ورماته کړله اوبه دې ورکړلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت تا د جهنم څخه دومره لیرې کوي لکه د مځکه و اسمان اوه واره. تا یو مسلمان اوبه کوي تا یو انسان اوبه کوي انسان خو به مسلمان بیا نه یو تا دا اوبه کوي تا یو مسلمان موړ کوي یو مسلمان انسان تا په نس موړ کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تا د جهنم څخه 9 خندق لیرې کوي. یو خندق دومره دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 1500 کاله لار ده
د مځکې تر اسمانه 500 کاله لار. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا تا درې نیم زره کاله ستا او د جهنم په مابینځ کې الله بعد راولي، تا او جهنم سره لري کړي، تا د جهنم لري کړي. چې سړی 3.5 کاله د دوه د جهنم په مابینځ کې فرق یې نو خو ډېره غټه خبره ده چې ګرځه 3.5 فوټه سړی الله د جهنم سره لري کړي. دا معمولي خبره ده؟ 3.5 کاله الله تا د جهنم لري کړي. یو مسلمان په نس موړ کا، یو مسلمان تږی و اوبه یې که، او یو انسان دا موړ کا د دې تنده چې دا غور ختمه کړه. دا د الله رسول فرمایي. څونه لوړه خبره ده او څونه انتیکه خبره ده. څنګه ما او تا غافل دی؟ یوه جره ورکوو دا مسجد پر ما او تا باندې باري چې یاره اوس نو بیا طالب رالی، بیا مسجد رالی، بیا پلانۍ وصولو. په خدای قسم چې 15,000 رکاته نفل منځ وکې که ته و هغه ځای ته ځان ورسوې لکه په یوه ډوډۍ باندې چې ته ځان رسوې. اوس به یو سړی وایي چې یاره مولوي صاحب نو چې دا رقم کیسه ده بس نو ټیک ده زه به یوه ډوډۍ خیراتوم د 15,000 رکاتو نفلي لمانځه ثواب لري. نو چې یو سړی پر دې ایمان لري چې سړی یوه ډوډۍ خیرات کړي الله جنت ور باندې حراموي، جنت د دپاره جهنم ور باندې حراموي، جنت د دپاره واجبوي، نو پر دې والا ایمان لري سړی 2 رکاته نفل وکړي هغه څو ثواب ورکوي. دا خو دوې خبرې تا ته الله نه ایږدي چې یا 15,000 رکاته نفل وکړه یا ډوډۍ ورکړه. دا خبرې موږ ته نه دي ایښې. نفلونه هم د خپل وس مطابق کوه او د خیرات هم د خپل وس مطابق کوه. په یوه ډوډۍ چې انسان څومره ځان الله ته رسولی سي، د جهنم یې لرې کولی سي، جنت یې رسولی سي، بل په هېڅ شي باندې هغونه نه سي کېدلی. په خدای قسم دا یقیني خبره ده. ډېر دا خو دا زموږ زنانې په دې خبرو نه پوهېږي. جره مو ورکوه، سبا راسه، صدقه باد راسه، ماښام ناوخته راسه، نن زموږ کره مېلمانه دي ډوډۍ نسته، نن موږ لږ خشه پخ کړې ده. صحیح سلو په خدای قسم دا یوه ډوډۍ ورکه په کور کې ته د ځان سره ووایه چې د دې ثوابونه زما بابا مړ دی، زما ادې مړه ده، ثوابونه بابا او ادې ته بخښم. په خدای قسم الله به د جهنم را خلاص کړي په یوه ډوډۍ باندې. صحیح سلو زنانې په دې حواله باندې بیخي ډېرې ښې دي چې هغه چیچ کوي، هغه هلکه ورسره رول سوی هغه چیچ غواړي چې دا ښځې زنانې په دې کې ډېرې ښې دي چې دا خیرات میرات کوي. صحیح بیا چې یوه ډوډۍ دا خیرات کې والله العظیم یوه ډوډۍ هره ورځ ورکوه. زه په خپل کور کې ورته وایم بچیانو ته دا ډوډۍ ورکوئ که طالب نه و سپی خو به پیدا کېږي و سپي ته یې ورکوئ. که طالب نه و ورسې حجره یې بنده وه د کور مخ د ډوډۍ د کمرې مخ ته ورته کښېږده جنې ولاړ شه. نور الله رب العزت دا پر دې ته نه مکلف کړی چې د خو ستا ډوډۍ نه وخوړل لحاظه تا ثواب نه درکوم. ما له ځانه بېله کړه و تا ته مې در کړه. اوس کې غورځې کې خرڅوې کې خورې کې بل ته ورکوې کې وسپي ته وراچې هېڅ هغه سره زما تعلق نشته. ما ته چې الله کم شی راښولی هغه دغه شی. اوس یو ګیلاس اوبه دي مطلب ته مسجد ته رالې ته مسجد څه تا خپله یو ډبه ډکه کړه د اوبو نو خو د ماجت اوبه دي نو ته د باندې ووتې چا درته یو ګیلاس اوبه راکړه د هغه د مسجد اوبه تا ورکړه. په خدای قسم الله پر تا باندې جنت چې دی هغه واجبوي، الله ستا دپاره مغفرت چې دی هغه واجبوي، الله ستا دپاره رحمت چې دی هغه واجبوي. او الله رب العزت د جهنم ستا او د جهنم په مابین کې دومره لیرېوالی راولي، خندق لیرېوالی راولي. یو خندق چې دی هغه دونه دی، د یوه خندق در بله 500 کاله لار. څونه اسانه خبرې دي او څونه محترمې خبرې دي. موږ یوه جره ورکوو، څونه په ټالۍ باندې ورکوو، څونه عجب. الله رب العزت دا د الله رب العزت عظمت دی چې الله رب العزت په یوه ډوډۍ کې زما او ستا دپاره دومره لوی شی ایږي. الله رب العزت زما او ستا ډوډۍ نه وزن کوي، زما او ستا اخلاص یې وزن کړی دی. د الله رضا چې کومه ما او تا په فکر کې ګړلې هغه الله رب العزت وزن کوي، ډوډۍ نه وزن کوي. یو سړی به 100 ګونۍ بورې وړه چاته ورکړي، یو سړی به یوه ډوډۍ ورکړي، د یوې ډوډۍ ثواب تر هغه زیات شي. ول د دې اخلاص تر هغه 100 بورې چې دی هغه زیات. کوشش ډېر وکړئ صحیح سلو په هر حال کې که یوه ډوډۍ نه وه نیمه نیمه ډوډۍ ورکوئ. بیا دا مه وایئ چې یاره دی ډوډۍ خرڅوي او دی چیش کوي او دی د دې ډوډۍ ډېره ده موږ هره ورځ هغه ستا کار نه دی. زما او ستا خپل کار دی د الله سره، د طالب د الله خپل کار دی. زه به خپل کار تر سره بیایم، طالب د خپل کار تر سره بیایي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي
مسلم شریف حدیث دی. د قیامت په ورځ به الله رب العزت یو سړی راوغواړي، ورته وبه وایي چې زه مریض شولم، ته زما پوښتنې له ولې نه راځي؟ هغه ورته وایي الله ته نو مریض کېږې؟ ته خو رب العالمین یې، ته څنګه مریض کېږې؟ الله ورته وفرمایي پلانی سړی مریض و، ستا دوا، ستا ګولۍ، ستا مشوره و دې ته ضرورت ولو، تا ته ما وس د دوام در کړی و، د ګولۍ هم در کړی و، شناخت مې هم در کړی و، په هسپتال کې مې هم د شناخت ترتیب در برابر کړی و، نو لحاظ هغه پلانی سړی چې ناجوړ است ولې پوښتنې نه لري؟ الله ورته وفرمایي هغه دی نو ناجوړ، هغه زه ناجوړه وم. تا که پر ده پوښتنه کړې وه دا دی ته لکه تا چې پر ما پوښتنه کړې وی چې تا دی دوا او ډاکټر ته برابر کړی دا دی. الله فرمایي نعوذ بالله، الله خو منزه دی. الله فرمایي دا تا زما کار چې دی هغه کوي، زما کار دی کوي، نو چې ته زما کار راوکړې زه به څو خوشحاله کېږم. الله فرمایي چې دا خپل همسایه، عزیز، قریب، ملګری، یار، دوست تا پوښتنه کړې وی، الله فرمایي زه هلته وم چې ته راغلی وی او تا پوښتنه کړې وی، الله فرمایي زه هلته وم. یعنې زما رضا، زما رحمت، زما بخشش دا هلته ول، زما رحمت. بیا پیغمبر علیه السلام سړی راوغواړي ورته ووایي چې زه خو دا رقم وږی سولم، تا ولې پر ما غږ نه کوې حالانکې تا ته ما دونه وس هم در کړی و؟ هغه وایي الله ته خو رب العالمین یې، نو ته کله وږی کېدلې؟ ته کله وږی کېدلې؟ زه څنګه ما؟ الله ورته وفرمایي ستا پلانی همسایه، ستا ورور، ستا خور، ستا لور، ستا زوی، ستا قریب هغه وږی ول، نو تا ولې ډوډۍ موډۍ ترتیب نور ته برابر و؟ الله فرمایي هغه زه وږی وم. که ته راغلی وای تا یو ډوډۍ راوړې وای هغه دې ماله راوړله، دله دې نه راوړله، یعنې د دې څه دا معلومه سو ته به دا نه وایي دا زما بد ورسه کېږي، زما نور سره لګېږي، پرېدی سړی دی. الله فرمایي ته خو زما دپاره کوې وه، زه هلته یم، نور ستا چا سره څه کار؟ پر تا یې ورکول دي، قبلېده یې ستا کار نه دی. نو که ته راغلی وې الله فرمایي زه هلته وم، یعنې زما رضا هلته وه، زما رحمت هلته و، زما بخشش هلته و، زما جنت هلته و. بیا به یو سړی الله رب العزت راوغواړي ورته ووایي چې زه په فلاني ورځ ډېر تږی وم، تا ما ته ولې ګیلاس اوبه نه راکولې؟ تا اوبه درلودې یم. وایي الله ته خو رحمت للعالمین رب العالمین، ته کله تږی کېدې؟ الله فرمایي فلانی سړی تږی ناست و دیواله ته، برنډه کې، دکان مخ ته، پر تړه باندې، مسافر ولو، لاروی ولو، مزدور ولو، تا ولې هغه ته اوبه نه ورکوئ؟ الله فرمایي هغه زه تږی ولم. نو که تا دا اوبه راوړې وې دا اوبه دې ماله راوړلې، ماله، یعنې هلته زه وم، زما رضا هلته وه، زما جنت هلته وه، زما رحمت چې دی هغه هلته. څونه غټې خبرې دي. الله ورته فرمایي اما انک لو سقیته وجدت ذلک عندي، تا چې دی موړ کړی وای، تا دی خورولی وای، تا د ده تنده ورماته کړی وای، زه هلته ولم او ما به تا ته دا شی چې دی هغه در کړی وای، زه به هم ستا سره بیا دغسې معامله چې د هغه وکړم. ټیک سولو؟ زه هلته وم که ته راغلی وای. څونه له موږه لاره ورکه ده، سر مې په خبرو نه خلاصېږي. بس که خیرات کوم به زه پر خپل طبیعت کوم، د الله او د رسول پر طبیعت یې نه کوم، چې څنګه الله فرمایلي پر هغه طبیعت یې نه کوم، چې څنګه الله را ښوولي پر هغه طبیعت یې نه کوم. او دا زموږ ډېر غټ تاوان دی او زموږ ډېر غټ نقصان دی. ګر سره موږ په دې حواله باندې کمزوري یو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عبد الرحمن، تاسو د الله عبادت کوئ، و اطعموا الطعام، تاسو انسانان خوروئ، وابشوا السلام، سلام خوروئ، سلام وایسئ یو بل ته، نو تدخلوا الجنة بسلام، رواه ترمذی. په سلامتی سره به الله فرمایي، د الله رسول فرمایي ته به جنت ته ولاړ شي. خالد څه کوه؟ څوک مړوه، څوک نو مشوروه، چې هر څوک لو د الله خو بنده دی. صحیح سلو؟ د الله خو بنده دی، د الله د دشمنی لا پروا نه لري، د الله د دشمنی. او سپی د الله لري دی، نعوذ بالله. څنګه ووایم؟ او سپی موړ که الله رب العزت ولې شي درکوي؟ څه معلومه ده ته چې کوم انسان موړ کړي هغه بیا مسلمان سي بیا؟ نو لهذا د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ؟ یو سړی راغلی پوښتنه وکړه، رجل سأل رسول الله ای الاسلام خیر، کم اسلام ډیر بهترین دی یا رسول الله؟ قال تطعم الطعام، څوک مړول، خورول، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف،
سلام ویل کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ورته وایي. صحیح سلو. اوس په دې کې څونه غټې خبرې رسولې عزیزانو چې ما ورته 5 وخت لمونځ کوو، د زکات پر ټیم ورکوو، نور مطلب چې د الله کوم حکمونه دي هغه پر ځای کوو، د الله چې کوم نواهی دي موږ یې منع کړي هغه نه کوو، چې یوه ډوډۍ به هفته کې ورکړې. دا څو اجر دی؟ بیا الله زموږ سره څونه ښه کړي دي. حضرت ابو هریره فرمایي زه رالم پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ناستې لمونځ کوئ. ما پوښتنه ځینې وکړه، ما یا رسول الله خیر مریض یې یا ملا خوږېږي یا ګوډې خوږېږي یا؟ نو بیا ولوږه یم، د لوږې په ناستې لمونځ کوم، په ولاړې نه سم کوئ، سر مې په لګرځي ګزارېږم. او الله زما ستا سره څونه احسان کړی، څونه احسان الله را سره کړی. لہذا اسانه خبره زده کړئ، هېڅ په دې کې نورې دویمه خبره نشته. اوس تا لره حبیب بن علي یو هیرویني رالی، اوس ته دی ستا څه ډوډۍ غواړي، ته په پوهېږې چې یاره زه پیسې ورکړم، دی ځي پر دې باندې مطلب منشیات هغه نشې مشې شی چې دی هغه اخلي، مې ورکوه، جایزه نه ده، راسه یو ډوډۍ ور واخلي. خو دغه ګوره هیرویني دی، چرسید دی، ورک دی، په خدای قسم الله به ستا دپاره جنت واجب کړي. ګوره د الله بنده دی او الله خو به د یو ځای ورکوي که نه ورکوي، الله وعده کړې ده. الله تا پیغمبر اسلام به فرمایلی یو سړی به رالی، ورته ویل به پیغمبر اسلام اعلان وکړي ولولاړ شي دا سړي سپارش وکړي، زه د دې سړي کار ورکوم، خو ته سپارش وکړه الله به تا ته اجرونه درکړي. الله فرمایي زه ډوډۍ ورکوم، ما وعده کړې ده زه یې مړوم، خو راولاړ شه ته یې موړ کړه، چې تا موړ کړه زه ستا په ذریعه مړوم، زه به تا ته پر دې باندې اجرونه درکړم. اشکه د انسانان خیراتونه او زکاتونه پرېږدي بیا به انسانان چی شي؟ الله خو وعده کړې ده. معلومه دا سو الله فرمایي زه په خپله کوم دا کار، و تا ته به دا در ورشم چې ته دا کار وکړه، زه به بیا تا ته معافي چې دا وکړه. څونه اسانه خبره. صحیح سلو. هر څوک دی پروا نه لري. ورسه یو مدرسې لره ورلې د ډوډۍ پر ټیم باندې ورته ووایه ورته نن ته ډوډۍ مه پخوئ، یا ورسه مدرسې والا لره ورسه مدرسه خو لازمي نه زه خامخا مدرسه درشه، مدرسه، مسجد، یتیم خانه، اسکول، ټیک سلو، دا هغه رقم ورسه ادارې دي، په هغې کې مطلب هغه خلک یې بندیان کړي دي، هغه هیروینیان و چرسیان، هغو دپاره ورسه ته ناره ولاته ورته ورور نن څو ډوډۍ دي؟ 200 ډوډۍ دا نن زما د فایده ورکړه. مدرسې لره ورسه، یتیم خانې لره ورسه، کشنیانو اسکول لره ورسه، کشنیانو مدرسه د مکتب دی هغه لره ورسه، ورته وایه ورته ورور نن د کشنیانو سره 5 روپۍ راوړي د کور دا مه چې نه اخله، دغه نن چاول چولي دي یا ډوډۍ ده یا پلانۍ، دا زما د خوا ورکړه. دومره لوی اجرونه دي که ما ورته په خبر یا ما ورته ځانونه خبر کړو. نو چې نه خبر و ټیک دی، د هغې نه خبره به اوسېږو، او چې خبر یې کړو ډېره لاره به مې اسانه شي، ډېره لاره به مې وسع شي. نو لہذا په دې وجه باندې زه به هم دغه کوشش کوم او تاسو هم دغه کوشش کوئ. الله ډېر مهربانه دی. الله رب العزت په زما خبرې را برابرې کړي، الله رب العزت په ستا هم خبرې چې دي هغه در برابرې کړي. الله به له تاسو هم راضي سي، له ما سبه هم راضي سي. الله رب العزت په تا ته هم جنت درکړي و ما ته هم جنت راکړي. بس نو چې ما ته جنت میلاو شي، ما ته نور رسټي شغواړو. صحیح سلو. خیر الله رب العزت دا ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ دغه نیک کارونه وکړو. الله دې موږ توفیق راکړي چې دغه ښه کارونه چې دغه موږ په خپل ژوند کې وکړو. سبا ان شاء الله سبق نشته، زموږ جې 3 جلسې دغه کوم که خدای کو بیا بل سبق خدای کو سبق وای. الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې مرو دا ویلا اله الا الله.